الحمدلله والصلاة علی رسول الله اما بعد. زما قدرمندو خویندو او ورونو، موږ او تاسو د الحاد پر رد باندې یوه لړۍ پیل کړې ده چې دا یې 3 نمبر ویډیو ده. په نننۍ ویډیو کې د الحاد پر اقسامو باندې غږیږو. الحاد عموما پر 2 قسمه ده. اول الحادي سیکولریزم، دوهم غیر الحادي سیکولریزم. الحادي سیکولریزم دا هغه الحاد دی چې د الله تعالی له وجود څخه انکار کوي، د دین څخه انکار کوي. د دین په نوم دوی هیڅ شی نه پیژني، د خالق په نوم دوی هیڅ شی نه پیژني، او همداراز د هغه خلکو په وړاندې جګړه کوي چې نور خلک د دین خواته رابلي. دوهم غیر الحادي سیکولریزم دی. دا هغه الحاد دی چې په ظاهره د الله تعالی له وجود څخه انکار نه کوي، مګر د سیاست او د ژوند په ټولو چارو کې د دین او د دینی احکام او نواهیو څخه انکار کوي. دغه غیر الحادي سیکولریزم دا ډیر خطرناک دی نسبت لومړي ته. په دغه غیر الحادي سیکولریزم کې د عامو مسلمانانو د تیریستلو لپاره، د غولولو لپاره له خطرناک دامه څخه کار اخیستل کیږي. بله خبره، آیا د سیکولریزم او دیموکراسۍ ترمنځ کوم توپیر شته او که نشته دی؟ دیموکراسي او سیکولریزم ترمنځ اړیکه داسې اړیکه ده لکه د فرع اړیکه له اصل سره، لکه د میوې اړیکه له ونې سره، یا د شاخونو اړیکه د ونې له تنې سره. داسې یو اړیکه لري. سیکولریزم دا یو اصل د یو معاصر مذهب دی چې د ژوند په ټولو چارو کې، که هغه اقتصاد دی، که هغه ټولنه ده، که هغه اخلاق دی، که هغه سیاست دی، له دې ټولو څخه دین لرې کوي. خو دیموکراسي بیا د سیکولریزم فرع یا یو سیاسي برخه ده چې سیاست له دین څخه لرې کوي. درېیمه او وروستۍ خبره، دیموکراسي څه ته ویل کیږي؟ دیموکراسي دا یو لاتینی لغت دی چې له 2 برخو څخه جوړ شوی دی. یو ډیمو، بل کراتی. ډیمو په معنا د خلکو، کراتی په معنا د حکومت، چې پوره معنا یې د خلکو حکومت یا د خلکو لپاره حکومت. په اصطلاح کې دیموکراسي د سیکولریزم یوه سیاسي برخه ده چې په کلي توګه دین له سیاست څخه جدا کوي او جلا کوي.